هسې په خوله زما خوږې زما پستې پښتو محسوسوم ستا په خاموشه خوله ګیلې پښتو سوونو کالو کې د بل خوشحال خان اون لیدو د بل رحمان او بل حمید په ارمان مړې پښتو زه په پردي تهذیب کې خپله ارتقا ګڼمه ځکه په مخ مې دي پرتې خورې ایرې پښتو هر څه له وخت لرم خو ستا خدمت له وخت نه لرم ډېر ملامته درته زه یم په دې پښتو مقابله د ګڼو ژبو د ویلو کېده زه هم ورغلی وم تر دا مقابلې پښتو ما انګریزی اردو کې ښه تقریرونه وکړل ارمان چې ته رانه بار بار غلطېدې پښتو ډېره مننه په ځای زمونږ که چېرې ته د یو بل قام ژبه وې نن به په کم جمال او کم جلال کې وي پښتو د دنیا هره یوه ژبه بس فقط ژبه ده خو ته خپل ټکي کې لرې ګڼې معنې پښتو ته دود دستورې ته کلتور هم نالیکلي قانون ته دود دستورې هم کلتور هم نالیکلي قانون ځکه خو ژبو کې یو ځان له شان لرې پښتو دا زه ساره خو که څه یم نو ستا له مخه یم تا نه د مخکې شم چې ته به رانه مرې پښتو شرابي سترګو په ژړا کړمه چې نو توبه کړې له انګوره مې ده زار تر یو بله بې لالچه یومه را سره یو ځای چې تربوره مې ده د هغې خوښه د سجاد خوښه ده که قبلوي مې نو قبوله مې ده ډېره مننه او زه خو نور شعرونه ځکه نه یم چې ما د یو بېوسه مقدسه فرشتې خبره معذرت سره عنوان یې دی منیر بنیري صاحب چې خوږه خورجانه بیسي غزل مومن صاحب به توجهي د یو بېوسه مقدسه فرشتې خبره د زور نه کومه ای سرداره د ګیلې خبره یو مکمله وزرپوخه باس پنجرې خبره دا د مسجد خبره دا د اجرې خبره په مغربي زندان کې سیبه د کعبې خبره نو صفا ولې نه ویم کوم د صدیقې خبره ما ته په کلي کې د مور غونته یو چا وویل راته څو لفظه یې ښکاره صفه وویل که سوچ چې سوچ پې وکړي په قسم چې رښتیا وویل اول تپوس یې له ما وکړو صدیقه څوک ده صدیقه څوک ده هغه په ځمکه ګرځېدونکي فرشته څوک ده بچې دا جیل سوي سزا څه امریکه څوک ده دا په زندان کې الله پاک ته په سجده څوک ده زه په هغې پوه شوم ما ورته جواب ورنکو د خپلې خور د هر یو ظلم مې حساب ورنکو څه دروغ رښتیا به ویم قسم مې په کتاب ورنکو دې یقین دې وشه نه زه عافیه پیژنم نه زه ملاله نه بې حاله پښتنه پیژنم په سرچټي مې دا دوه درې لفظونه نور هم وویل نه زه ناپاکه ناجایزه دروازه پیژنم بس چې روانه شو نو لږه شان مسکی شو راته یکدم یې چغې کړې په سوال شوه په جولی شو راته ستاسو د ټولو په ځوانۍ باندې نالت ویم مننه ستاسو د ټولو په ځوانۍ باندې نالت ویم سر دې زما توی شي خو نور به حقیقت ویم نور به د پلار نیکه په شانتې صداقت ویم د صدیقي بچی به ژوند له عافیت ویم هره دعا کې وسیله به یې جنت ویم دا رور به داسې وي دا ستاسو رورولي به دا وي منیر بنیري صاحبو دا رور به داسې وي دا ستاسو رورولي به دا وي ورځ د محشر به وي او ستاسو اسویلي به دا وي که مسلمان یې نو ای ستا مسلماني به دا وي که ته پښتون یې نو بیا مړه غیرتي به دا وي له سترګو ډکې اوښکې ویل مې مورې څه دې کار دی دا د بېوسه بې وزرو بې لښکرو ښار دی که دا د بېوسو بې وزرو بې لښکرو ښار دی که مې یوازې سر مني د عافیې زار دی مال خال خو نشته دا وجود مې د هغې زار دی مورجانې ویل د شهادت د جام نه څکه وکړه دا یو واده د عافیې هور سره کلکه وکړه کم از کم زړه کې خو د هر انګریزه کرکه وکړه نور غیرتي پوښتونه سوچ کې ته بېشکه وکړه نور خپل غیرت ته ګوره نور د خپل ایمان ته ګوره نور د خپل ایمان ته ګوره دا ولې غلی دی افسوس دی مسلمان ته ګوره ته نه یوازې د خاموش پښتونستان ته ګوره قهر نازل به شي په یاره نور اسمان ته ګوره ما ویل یوازې یم مورجانې زه به څه وکړم یو نصیحت به د یوده قام ته نور زه وکړم ما ویل
یوازې یم مورجانې زه به څه وکړم یو نصیحت به د یوده قام ته بیا زه وکړم په خپل زړه لاس کې یو سوچ پې هر انسان وکئ بې پښتو قومه لږ غم مو د خورجان وکئ د غاپیې په بچو لږ غونته احسان وکئ د ترکزي سجاد د هر شعر بارمان وکئ لږ ازمیښتنه د نیمچه پوخته ایمان وکئ د لویې ګټې مخ ته لږ غونته تاوان وکئ د بې ګناه خور له دعا د پاک سبحان وکئ که محبت کمزور وي مرسته د توپان وکئ د غاپیې هرې سلګۍ باندې خفګان وکئ دې قام کې پاسه یو مشر دا اعلان وکئ د کوپر لاره کوږده ده د جهاد لویه مرتبه ده د هر ځوان لویه حوصله ده جونو واده مو دا په ښه ده من غاپیه خور به خپل کور ته راولونه ډېره مننه ډېره